الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قدرمند ورونو یو ورور پوښتنه کړې ده چې وخپلې میرمنې ته مې د ډېرې غوسې په حالت کې وویل چې زما لوري، آیا په دې سره اوس په ما باندې ښځه طلاقیږي که نه؟ محترمه، ستاسې په جواب کې به ووایم چې وخپلې میرمنې ته د مور یا لور یا خور نسبت کول دا مکروه دی، ښه کار نه دی. د دغسې الفاظو څخه باید ډډه وسي، اجتناب ورڅخه وسي او ځان ساتنه ترې لازمي ده، خو ښځه ورباندې نه طلاقیږي. البته که یو څوک دغه الفاظ خپلې میرمنې ته د حرمت په نیت ووایي چې داسې حرامه یې راباندې لکه مور یا لور یا خور، نو بیا زهار واقع کیږي چې دغه حکم دا دی چې بیا به 80 روژې پرله پسې نیسي. د هغه وروسته بیا به دته خپله ښځه روا ده، که دغه روژې یې نه وي نیولي خپله ښځه ورباندې حرامه ده. در المختار جلد 2 صفحه 550، البحر الرائق 4 جلد صفحه 155، او تبیین الحقائق جلد 3 صفحه 190، الفتاوى التاتارخانیه جلد 1 صفحه جلد 3 صفحه اوله، او فتح القدیر جلد 2 صفحه 292. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.